پاکستان کې څنګه او ولې څومره پاکستاني ځواکونو کوپړۍ خاورې شوي او چیرته ووژل شول د هر څه د ویډیو کې د سلام په وړاندې کولو سره مو یوې بلې ویډیو ته هرکلی کوم. د ویډیو کتلو نه مخکې که زموږ چینل سره نوي او ځای شوي یاست د همداسې مطالبو لپاره یې درسره سبسکرایب کړئ. د پښتو څخه متل دی چې څه کاري هغه بریبي. د پاکستان حکومت شمالي او جنوبي وزیرستان کې سلګونه د کار خلک په مرموز ډول ووژل، ډېرې ورک کړل او ډېرې بندیان او شکنجه کړل. نو استاذه د تېرې اونۍ په لړ کې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د مین چاودنو، غلچکي او ډلییزو بریدونو پر مهال شپږ شپې د پاکستاني پوځیانو وژل شوي دي او زیات شمېر نور ټپیان دي. شمالي وزیرستان کې باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط سیهون ته وویل د شپږ شپېته پاکستاني پوځیان د وژل کېدو ترڅنګ له 70 څخه زیات ټپیان هم دي. د سرچینې په خبره تر اوسه هیڅ لوري د دې وژنو مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی او بریدګر هم سم د لاسه په تیښته بریالي کېږي. سرچینه سیهون ته کاږي چې وژل شویو کې د پاکستاني پوځیانو لوړپوړي مسؤلین هم شامل دي. د سرچینې په وینا پاکستاني نظامي چارواکو تېره اونۍ یوازې د 15 سرتیرو وژل کېدل تایید کړي، خو دا شمېره څو چنده ده. د معلوماتو پر اساس د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د خپل هیواد د ټولو خبري شبکو مسؤلینو ته ویلي چې د سرتیرو د وژنو له راپور ورکولو دې ډډه وکړي. معلومات ښایي چې د پاکستاني سرتیرو دا تلفات د نورو کلونو په پرتله کمساري دي. سیمهیزې سرچینې وایي چې د شپږ شپېته وژل شویو سرتیرو له ډلې یوازې د 10 ملیشو د وژلو مسؤلیت پاکستاني طالبانو منلی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو ټولنیزو شبکو کې د بلوچ جنګیالیو هغه ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې شمالي او جنوبي وزیرستان کې پر پاکستاني ځواکونو مرګونې بریدونه ترسره کوي. د دې ټولو مسایلو سربیره پاکستاني ځواکونو د PTM په شمول په ټولو هغو خوځښتونو زور زیاتی پیل کړی دی چې مشري پښتانه کوي. تازه راپورونه هم دا دي چې دغو سیمو کې د پښتنو هدفي وژنې هم زیاتې شوي دي. د ویډیو تر پای لیدلو مو مننه. که مو خوښه شوي وي لایک یې کړئ، خپلو دوستانو سره شریکه کړئ او زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا مو لوی الله.